د ملګرو ملتونو سازمان کې به د عضویت مخه نه ونیولې، د رسمیت پېژندلې مخه به یې نه ونیولې، نور ډول ډول فشارونه چې ورباندې راغلي دي. پاکستان دې ځکه په رسمیت باندې نه پیژني چې هغه ته د 5مې صوبې په نظر باندې ګورو، چې پاکستان په رسمیت پیژندل شوی صوبه کې څوک په رسمیت نه پیژني. اما امریکا دې ځکه په رسمیت باندې نه پیژني چې هغه وایي چې دا زما ملیشه ده، په 40 لک روپۍ یا په 40 ډالر باندې زما جګړه کوي. نو هغه موږ په افغانستان کې چې کوم ملیشې لري هغه غیر رسمي ولې اکثر خبره دا ده چې ملیشه څوک په رسمیت نه پیژني. از دلته اوس په سپو باندې کلمه نه لیکل کېږي چې هغه ځمکې ته راوغورځول سي. دلته د بګرام په تشنابونو کې قرآن مجید نه غورځول کېږي. د همغه خلکو سره چې قرآن شریف د تا په اصطلاح باندې سوځولو بلې کار یې کولو، همغه خلکو سره تاسې یارانه وکړله او پټه مې امضا کړه او د ولس سره د ولس په سترګو نه پټ اسی دا د عقدې نفس عقدې خبره کومه. وای ابو جهل ته یو چا وویل چې آیا د پیغمبر علیه السلام په حق نه دی؟ نو ده ورته ویل په حق پیغمبر دی. نو هغه ورته حیران شو چې ښه پوهېږي دا په حق دی، ولې بیا ایمان نه ورباندې راوړې؟ د ابو جهل سیاست اوس روان دی. ګوره ابو جهل د جهالت نماینده و او نن طالب خلک له تعلیم نه محروم کړي. دغه د ابو جهل سیاست دی. د ابو جهل تګلاره ده یو جمهوری فکر وي او یو انحصاري فکر وي. زما شخصي مسله کې زه اساسا د عقدو او د نفرتونو مخالف نه چې بلکې د دې بیخي که یو څوک چې مسلمان وي کلمه وایي هغه عقده نه کوي. دا چې مولوي صاحبان کومه خبره دوی په مزاج برابره نه وي او هغه ته عقده وایي یا څوک چې متفاوت نظر ورکړي هغه ته دشمن وایي، دا دوی هغه طالبي فکر دی. نورو ته د ادب نصیحتونه کوي لکه په منبر کې چې